محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه دام او فرمایل عجیب واقعي بل بیان کړه اغي فرمایل چې په حرم شریف ته یو بزرگ تلو حرم شریف ته او په مکه مکرمه کې حرم شریف بیت الله چې غم دی وی اغي ته تلو دا بزرگ چې دی با دا ستل کله به ثواب کو نو چې او به قتل الته کې به یو سړی ناستو او هغه ډیر زیات جړل یو ورځ ور دا بزرگ خواله ورغه او کیناست وسره وتوی او چې کیناست وسره نو هغه سړی چې کم جاړي او بالکل خانه کعبه ته مخامخ ناشته حرم شریف ته او سبه غختل وی یا الله زما خاتمه په ایمان سره وکي زما خاتمه په ایمان سره وکي دا به د الله نه غختل دا بزرگ وسره کیناست وتوی چیرې ته ولې د الله ته داسې جاړي او د الله نه ولې دا دعا غواړي چې یا الله زما خاتمه په ایمان سره وکي هغه دوی چې زما خپل کار کوه ما خپل کار ته پرېدا ما ځان الله ته متوجه کړل زما په کار کې کار مساته هغه دوی نه ګوره ته ما ته وایا ز سور وزونه تا وینما ته دلته ناشته مخامخ حرم شریف ته او د الله نه سوالونه کې نو دا څنګه ته الله ته جاړو دا یو سوال ته کې خلک راغلي دي مختلف سوالونه ته کوي او ته صرف دا یو سوال کې دا ولې او ته ما خپل مخ ته پرېدا چې څه کومه ګوره ما نه وړه دا دې کې بلا خبرې دي او ته نه دا راز به ما ته خامخاوي هغه ته وی چې خزته اوریدل غواړي نو وره بیا وی چې زه د دې خانه کعبه د دې مؤذن ما د حرم شریف زه مؤذن ما اذان کوم او زمون خاندان چې کوم دی هغه ټول لدی حرم شریف د مخ کې را روان دي هغه ټول مؤذنینو هغه ټول بدل ته په خانه کعبه کې او حرم شریف کې اذانونه کوله او زه د دې مؤذن ما خدا زه د الله نه د خاتمه خاتمه سوال زکه کوم چې الله زما په ایمان سره خاتمه وکي دا د دې وجه نه چې ماته یو سبق ملو شوی دی او ماته څه سبق ملو شوی ماته سبق دا ملو شوی دی چې کله زمانه مخکې زما رور مؤذن او هغه به اذان کو نو یو ورځ داسې کارو شو چې د هغه د مرګ وخت را نږدې شو او مونږ ټول خپل خپلوان وته ناستو او هغه به 15 واړه وخت دلته په حرم شریف کې اذان کو وی مونږ ټول وته ناستو یو خوا بل خوا غیر چاپیره وته ناستو او زما د ارور چې کم دین وی چې یاره مال قرآن مجید راوړی قرآن مجید وی چې کله ولا قرآن مجید مونږ راوړو او سنگم اغله پلاسو کې ورکه د ځنکدن وخت بالکل دک وخت ته نسا الله غسته روح دنه قبض کېده وی چې کله ولا مونږه قرآن مجید ورکه پلاس کې وی قرآن مجید مونږ نه واغسته او داسې وګورځو چې دا قرآن مجید زنه منم پس مکه باندې وګورځو چې دا قرآن زنه منم بس وی چې دا خبره وکړو قرآن وګورځو بس وی دک ټیم کې دا روح الله قبض کو نو زما دا رور چې کوم دی نو د دنیا نه کافر لاړو او غونډو مری په حرم شریف کې اذانونه کړي وو د دنیا نه کافر لاړو دا څونه د سوچ خبره ده بیا شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایل چې کله دا بزرگ فرمایي چې زه بیا په حرم شریف کې وم او هغه ماته دا واقعیا بیان کړل نو چې بلاړم نو ما سره بم غم شو زه چې بیا حرم شریف ته رالم نو ما بم دا دعا کوله فرمایي چې یو سور ودی پکې تیر شوې چې ما وکتل هغه سړی بیا ما د حرم مخې ته اونې لیدو په جړه باندې نو زه لاړم ما معلوماتو کوم چې را مؤذن صاحب بدل ته ناستو هغه ښکاري نه څه شو وی ما ته چا وویل چې خو بیمار دی کور کې پروت دی او ډېر زیات بیمار دی بس وی زه لاړم چې کله لاړم نو وی ما د رشته دارو نه تپوس وکړه ما ته اجازت واغسته چې یاره د مؤذن صاحب سره زه ملاویږم وی هغې راته وی چې دا غریب خو پروت دی او مرګ ته قریب دی بس ان قریب چې دی نو هغه وفات کیږي وی ما ورته ویل چې خیر زما ورسره لږ غونتې ګفتګو شوې وه زه ورسره ملاوېدل غواړم وی ما ته وی اجازت ملو شو لاړم چې کله لاړم نو بالکل د هغه د مرګ وختو او د ځنکدن وحی شروع کېدو والا ټول خپل خپلوان ورته راغونډ شوي دي وی چې کله ټول خپل خپلوان ورته راټول شوي د خپل رور په شان دم ووی چې ماله قرآن مجید راوړی چې کله قرآن مجید وی ماله راوړی دا ټول رشته دار یې په چغو شو چې څنګه د رور قرآن مجید بالکل د مرګ په وخت کې غوښتی او هغه چې دی نو قرآن مجید یې اخوا وویشته ویې غورځو چې دا قرآن زه نه منم ټولو سره یره شوه چې په دې هم هغه کیفیت کې مبتلا شو او دې قرآن غواړي او کیدی شي دیم دا قرآن چې دی هسې نه
دی دا قرآن وګورځي نو دی به هم د دنیا نه بغیر ایمان لاړ شي نو په چغې شروع کړه چې یو بل کس رانه بې ایمانه روان دی دی ورته وایي نه یارېږې ما زما رور چې څه کړي وګنه هغه زه نه کومه تاسو ماله قرآن راوړی د الله نه به دا غوښتل پابندۍ سره چې الله زما خاتمه په ایمان سره وکړي وی چې کله ولا قرآن راوړو قرآن ولا راواغسته داسې راواغسته ښکلی که سینې پورې جوخ که وی چې تاسو ټول څومره کسان چې موجود یې تاسو ګواه اوسئ چې زما مخکې څنګه په دې قرآن باندې ایمان و اوس مې په دې قرآن باندې ایمان دی دا چې په چا باندې نازل شوی دی په هغه پیغمبر هم زما ایمان دی او دا چې چا نازل کړی دی په هغه رب او په هغه الله باندې هم زما ایمان دی وی چې کله دا کلمات وې نو د هغه روح الله قبض کو او د ایمان په حالت کې د دنیا نه لاړ نو مخکې رور چې بغیر ایمان تلو پته نه لګي چې د څه د وجې تلو کله نا کله سړی په یو غټه عہده باندې په یو غټ سیز باندې داسې د ښه د هغې تعلق دین سره وي خو دته داسې یو عہده میلو شي چې د ده په زړه کې هغې سره غرور تکبر راشي نو هغه بیا د ده د نجات ذریعه جوړه نه شي ګورئ